بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه اصغر صلاح تاسو ته د نهم صنف په کتاب د نهم صنف د عربي ژبې کتاب په زده کړه کې ښه راغلاست وایم. کتاب د نهم صنف د عربي ژبې کتاب دویم درس 15مه صفحه. د درس عنوان دی آلو یاسر. آل خپلوان ته وایي، یعنې د یاسر خپلوان، د یاسر کورنۍ. دا نوم ښایي تاسې ته که تاریخ مو نه وي لوستی تاسې ته به نوی وي، خو د دغه درس په لوستلو به یو څه اندازه د دغه تاریخ نه خبر شئ. یو ځل یې همداسې متن لولمه او بیا هغې نه وروسته چې دی معنا کوو. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام أسلم كثير من الناس، ومما أغضب أبا جهل ورؤساء المشركين إسلام آل ياسر، فأنزل أبو جهل فيهم ألوانا من العذاب ولكنهم ثبتوا على الإيمان بالله. استشهدت سمية فياسر من شدة التعذيب، وبذلك سجل التاريخ اسم سمية أول شهيدة في الإسلام. وعندما مر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وبعد استشهاد ياسر وسمية لقي ابنهما عمار ألوانا من العذاب، إلا أنه ثبت على الإيمان وواصل جهاده ضد المشركين. شارك عمار مع رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ثم أحد ثم الخندق وبقية الغزوات. عاش عمار رضي الله عنه حياته كلها مجاهدا إلى أن استشهد في عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رزو معناتی لما کلچی هغه وخت کلچی بعث واستول شو، یعنی په نبوت، محمد صلی الله علیه وسلم برسالة الاسلام، د رساله میسیج ته وایي، پیغام ته وایي. الاسلام دین دی. لما بعث محمد صلی الله علیه وسلم برسالة الاسلام، کله چې محمد صلی الله علیه وسلم ته د اسلام پیغام ورکړل شو یا پیغمبر ولیږل شو، اسلم اسلام راوړ، کثیر ډیر من الناس له خلکو څخه. اسلم کثیر من الناس، ډیر خلک مسلمانان شو. ومما او د هغو څخه اغضب چې غصه کړ ابا جهل، نوم دی ټولې پیژنئ، ورؤسا سر وایي که نه، وایي زه سر ګروپ یم. د دې مطلب دا دی چې د ګروپ سر یم، د دې مطلب دا دی چې د ګروپ مشر یم. رؤسا رأس نه اخیستل شوی، رئیس یعنی مشر، رؤسا مشران. المشرکین د مشرکینو نه، اسلام آل یاسر، اسلام راوړل د یاسر خپلوان. ومما اغضب ابا جهل او د هغه شر نه یو دا و چې غصه کړ ابو جهل ورؤساء المشرکین، یعنی ابو جهل هم په غصه کړ او د مشرکینو مشران هغه هم په غصه شول. کوم کارو؟ اسلام آل یاسر، هغه د آل یاسر مسلمانېدلو. فانزل نو راښکته کړ ابو جهل فیهم په دوی کې الوانا رنگونه، رنگارنګ، من العذاب د عذابنا. فانزل ابو جهل فیهم الوانا من العذاب، ابو جهل په دوی باندې مختلف قسم عذابونه را نازل کړل، را واچول، را شروع کړل. ولکنهم مگر دوی ثبتو ثابت پاتې شول، علا په الایمان بالله، ولکنهم ثبتوا علی الایمان بالله، مگر دغه خلک یا دوی په ایمان باندې ثابت پاتې شول. دلته د عربي ژبې مفهوم څه نه دی لیکل شو، قصه یې ډېره ښایسته لیکلې ده، ډېره واضحه مو ولوستله. بیا دا هم ولولئ. استشهدت، ګوره که دا نارینه وای موږ به ویله استشهده، خو دا ښځینه دی، اخر کې تا به راولو. استشهدت، شهیده شوه، سمیه
فیاسر دا ف چې دی ترتیب لپاره دی وایي ورپسې یاسر هم من شدت د سخت والی نه د التعذیب د عذاب کولو د سخت عذاب د وجې نه. استشهدت سمیه فیاسر من شدت التعذیب سمیه او ورپسې یاسر شهیدان شول د سخت عذاب د وجې نه. وبذلک او په دې سره سجل ثبت کړل التاریخ تاریخ وساتل اسم سمیه د سمیه نوم اوله لمړی شهیدت شهیده فی الاسلام په اسلام کې. وبذلك سجل التاريخ اسم سمیه اول شهیدت فی الاسلام او په دې سره تاریخ ثبت کړ د سمیه نوم چې اوله شهیده په اسلام کې ده. نو په اسلام کې لمړی شهیده چې دی هغه سمیه ګڼل کېږي. وعندما او کله چې مره تیر شو تیرېده بهم په دوی باندې الرسول صلی الله علیه وسلم وهم او دوی یعذبون نه دی ګورخه یعذبون عذاب ورکول کېده یعذبون دوی عذاب ورکوي یعذبون دوی ته عذاب ورکول کېده. انګلیش کې موږ دې ته اکټیو او پیسیو وایس وایو که نه دا پیسیو وایس دی. یعذبون دوی ته عذاب ورکول کېده. وعندما مر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون او کله چې په دوی رسول صلی الله علیه وسلم تیرېده او دوی ته عذاب ورکول کېده فقال لهم نو ورته ویل صبرا آل یاسر صبر دی وی آل یاسر لکه موږ چې چاته وي شفا دی وي صبر دی وی آل یاسر یعنی صبر وکړي. فإن نو بېشکه چې موعدکم موعد د وعدې ځای وي چې وعده او نیټه کې ښودل شوي الجنه جنت دی. صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه یعنی صبر وکړئ زغم وکړئ ای د یاسر فامیله. فإن موعدکم الجنه نو ستاسو ځای ستاسې موعد جنت دی. وبعد استشهاد یاسر او د وبعد او وروسته استشهاد شهادت یاسر و سمیه وبعد استشهاد یاسر و سمیه او د یاسر او د سمیه د استشهاد یا شهیدېدلو نه وروسته لقیا میلاو شو ورته ابنهما د هغوی دواړو زوی ابنهو د هغو زوی ابنهما د هغوی دواړو زوی عمارون چې د عمارو الوانا رنګارنګ من العذاب عذاب. لقیا وبعد استشهاد یاسر و سمیه او د یاسر او سمیه د شهادت نه وروسته لقیا ابنهما عمارو د هغوی دواړو زوی عمار ته ورسېدل الوانا من العذاب رنګارنګ عذابونه. پښتو کې ساده ویلی شو چې د هغوی د مرګ نه وروسته عمار د ډیرو عذابونو سره مخ شو. الا انه مگر دا ثبت ثابت پاتې شو علی الایمان په ایمان باندې وواصل انګلیش کې کیپینګ اټ اپ وایو که نه وواصل او همداسې جاري وساته جهاده جهاد خپل ضد المشرکین د چا په مقابل کې د چا په ضد د مشرکینو په ضد. الا انه ثبت علی الایمان وواصل جهاده ضد المشرکین مگر دا په ایمان ثابت پاتې شو او خپل جهاد ته د مشرکینو خلاف ادامه ورکړه. انتقالي کو شپږم نمبر صفحې ته. شارك عمار برخه واخیسته مع الرسول صلی الله علیه وسلم سره فی په غزوة بدر ثم او بیا احد ثم الخندق وبقیة الغزوات او نور غزوی هم. شارك عمار مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ثم أحد ثم الخندق وبقية الغزوات. عمار رسول صلی الله علیه وسلم سره برخه واخیستله په غزوه بدر کې ورپسې احد کې ورپسې خندق او ټول غزو کې ورسره برخه واخیستله. عاش اوسیده عمار اوسیده یا ژوند وکړه عمار رضی الله عنه حیاته د ژوند یا خپل ژوند كلها ټول مجاهدا د مجاهد په څیر الى تر دې ان استشهد چې شهید شو في عهد الخليفة في عهد بوقت كعهد وقت ويخا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عاش عمار رضي الله عنه حياته كلها مجاهدا. عمار رضي الله عنه طول ژوند د مجاهد په څیر
ژوند تیر کړ الى ان استشهد في عهد الخليفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه تر دې چې هغه شهید شو د خلیفہ علي بن ابي طالب رضي الله عنه په وخت کې. معاني الكلمات. الكلمة المعنى. رسالة الإسلام معنی څه ده؟ یعنی دین الاسلام. ما مخکې رساله میسج یا پیغام ته وایي. ثبتوا استقاموا یعنی ثابت پاتې شول. موعدکم مکانکم ځای ستاسې. اغضب په غوسه کړ. جعله یغضب هغه داسې شو چې په غوسه شو. استشهد مات شهیدا یعنی داسې مړ شو چې شهیدین د شهادت درجه ورته نصیب شو. واصل داومه دا تقریبا مترادف الفاظ دي. واصل یعنی دوام ورکړ. الوانا رنگارنگ انواعا قسمه قسم. صبرا یعنی اصبروا صبر وکي. لقیا ملاو شو ما ویلی کنه. واجه مخشور سره قابله ملاو شو. التدریبات وګورو څومره تدریبات دي. ډیر زیات دي نو زه هم نن ډیر ستړی یم. نن لپاره هم دومره درس بس دی او ان شاء الله تدریبات براتلونکي درس کې وایو. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.